سلامونه درنو لیدونکو، وحید الله زیار یم. په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ. د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس ته پخیر راشئ. درنو لیدونکو، تیرو درسونو کې موږ او تاسو د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو باندې وغږیدو. اړوند عناصرو باندې مو په جلا جلا ډول بحث وکړ. د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 15 درس ده. دغه درس مو د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو بیلګو ته ځانګړی کړی ده. ورځو په منظم ډول د ټلویزیوني راپور ترکیبي عناصرو بیلګې ګورو. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 15 درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي. لومړی، محصلانو ته د ټلویزیوني راپور لپاره د انځورونو بیلګې وړاندې کول. دوهم، محصلانو ته د ټلویزیوني راپور لپاره د ویډیو بیلګې وړاندې کول. دریم، محصلانو ته د ټلویزیوني راپور لپاره د غږونو بیلګې وړاندې کول. څلورم، محصلانو ته د ټلویزیوني راپور لپاره د نریشن بیلګې وړاندې کول. پنځم، محصلانو ته د ټلویزیوني راپور لپاره د سټینډاپ بیلګې وړاندې کول. شپږم، محصلانو ته د ټلویزیوني راپور لپاره د سیکوینس بیلګې وړاندې کول. د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید پورته اهداف ترلاسه کړو. د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو. لومړی، محصلان به د انځورونو بیلګې وګوري. دوهم، محصلان به د ټلویزیوني راپور لپاره د ویډیوګانو بیلګې وګوري. دریم، محصلان به د ټلویزیوني راپور لپاره د غږونو بیلګې وګوري. څلورم، محصلان به د ټلویزیوني راپور لپاره د نریشن بیلګې وګوري. پنځم، محصلان به د ټلویزیوني راپور لپاره د سټینډاپ بیلګې وګوري. شپږم، محصلان به د ټلویزیوني راپور لپاره د سیکوینس بیلګې وګوري. درنو لیدونکو، له هر څه نه مخکې د ټلویزیوني راپورونو لپاره د انځورونو بیلګو ته تم کیږو. درنو لیدونکو، د انځورونو بیلګې مو وکتې. اوس هم راځئ چې د ټلویزیوني راپور لپاره د ویډیوګانو بیلګې وګورو. له بل لوري د ترانسپورت ریاست د انسجام امیر انجینر عزیز الرحمن ژمن وویل چې خوست ښار کې تر دې دمه په 25 استقامتونو کې فعالې اډې شتون لري او یادې ستونزې تر ډیره د وسایطو د زیاتوالي له امله رامنځته شوي دي. مطالعه د لوستي انسان ذهني، مسلکي او تخنیکي لوستنه ده چې د خپلې علاقې له مخې مختلف معلومات له بیلابیلو آثارو څخه په استفادې لولي او ذهن ته یې سپاري. هغه خلک چې ډیره لوستنه کوي په همغه اندازه یې ذهني ځواک لوړیږي. آزاده مطالعه په ژوند کې ډیره مهمه ده، په اړه یې د شیخ زاید پوهنتون استادان زیاتوي. پوهنتون شیخ زاید یکی از پوهنتون‌هایی است که در سال 403 هجری شمسی در 5 بهترین پوهنتون‌های افغانستان جایگاه را تضمین نمود. این پوهنتون دارای یک کامپیوتر لب مجهز نیز میباشد که 72 پای کامپیوتر فعال دارد تا به اندازه 288 محصل در روز در 4 تایم آمده و به شکل معیاری از آن استفاده کنند. و محصلین از داشتن این کامپیوتر لب خوشبین هستند و میگویند کدام وظیفه‌ای که از طرف استادان برایشان داده شده
و یا مشکلاتی که در درس‌هایشان پیدا شده اینجا آمده و حل می‌نماید. د تلویزیونی راپور آنلاین کورس درانو لیدونکو د انځورونو سربیره مو د تلویزیونی راپور ترکیبي عنصر ویډیو بیلګې هم وکتې. اوس ورځو څو د تلویزیونی راپور د یو بل ترکیبي عنصر بیلګې وګورو چې عبارت له ګرافیک څخه ده. درانو لیدونکو راځئ چې د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو انځور ویډیو ګرافیک سربیره د غږ بیلګې هم واورو. او دولت هم دا خواهش دی بده کنه چې میک د اصلاح شوی تخمینه وکړي او تر څو خلک خو دغه ته مقصد سترګې وي دغه هغه د آینده دغه د کو بده کنه چې رغ تخمینه وکړي او میک حاصلات رغورته وکړي. دولت به بوجي سره چې وا 13 وسپینا تخمنی وا بوجي وا ترړه غنم ورکړي وو هغه میک ساخ کړلې ډیره ښه نتیجه ورکړې دو ښه غنم وو او میک بیا داسې غوښتنه دولت څخه کو چې میک ته بیا دغه تخمینه بروبار کې بزګرونو ته ویر کې وای کوي. دولت تخمینه ورکړي ول الحمدلله ښه خوري تخمینه ول ښه خولای پاسلې وو ښه خولای غيو او بل واده خبره کېدو چې زی پوزي داسې تخمینه ول یا وسره بروبار نه ول میګو دا خواهش دولت نه کو د زراعت نه چې کچېره داس تخمینه ورکول باید داس تخمینه ور کی چې د غیاري ولسوالۍ خپل او سره مطابق او تخمینه وري. حاصلات الحمدلله د تیر کال پر تله ډیر ښه شوي دي او بارونینه ډیر شوي دي غنم تګي شوي نه دي په ټیم بارونینه شوي دي کول ابود مثلا تخمینه سره روکړی دي سره کې دي خو تخمینه د میګه به هوا مطابق نه دي میګه باید خپل به هوا مطابق د هر ولسوالۍ به هوا مطابق هغه ورو کې تخمینه ورو کې نتیجه دلته صحیح نه ده ورکړی کوم تخمینه چې دی ورکړی دی یا خو ډیر سوړه دي او ډیر ورسته پخېږي یا دونه ډیره وړه دو. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا دغه ولایت کې 1,000 جریبه کرنیزه ځمکه شتون لري چې سږ کال په 12,000 جریبو ځمکو کې غنم کرل شوي وو. دوی همداراز وایي چې سږ کال یې 100,000 بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو مرسته کړې وه او راتلونکي کال ته به پر 30,000 بزګرانو تخمونه وویشي. موږ کوشش کې دی وکړو چې په دې 2 کال کې داسې یو میکانیزم رامنځته کړو چې هغه په حقوقي لحاظ ټولو مسایلو ته جوابګوی وشي. زه اوس خلکو ته علی الاعلان وایم چې که دلته په کابل جدید کې یو لوی سنځکر لري هم هغه دې ماته راشي زه ورته زمینه برابروم چې یا خپله دی کار پکې وکړي او یا زه دی او بل سرمایه ګزار سره لاس په لاس واچوم او مخامخ سره کېنوم
چې په آینده کې هېڅ حقوقي ستونزه نه وي او یا که ستونزه وي قانون به حل کړي حتی ضرورت به د دې ته نه پیدا کېږي چې هغه یو حوزې ته یو ماموریت ته هلته عریضه وکړي. درنو لیدونکو اوس هم ورځو د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو له جملې څخه د نریشن بیلګې اورو. د نوي کابل ښار د پروژې په لومړي فاز کې د 2.6 پارسل برخه کې چې شاوخوا 1500 جریبه ځمکه کېږي د استوګنځایونو جوړونې چارې پیل شوې چې د چارواکو په خبره په ټولو نړیوالو معیارونو به برابر وي. د دغې پروژې ټولیز لګښت 200 میلیونه ډالر اټکل شوی چې 2 جلا برخو کې چې لومړی هغه کې به یې د 23,000 وګړو لپاره څه باندې 4,000 کورونه او همداراز بلې برخه کې به یې 10,000 وګړو لپاره نږدې 2,000 کورونه جوړ شي. درنو لیدونکو ورځو د ټلویزیوني راپور د یو بل ترکیبي عنصر سټینډ اپ بیلګې هم ګورو. آهنګري یا پخګري یو پخوانی دود دی چې د خوست په شمول د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خپل ارزښت ساتلی او لا هم دوام لري. عمران الماس، ملي راډیو ټلویزیون، خوست. همدغه شیبه د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي په ټلویزیوني سټوډیو کې قرار لرمه. تاسو د دغه سټوډیو مختلف توکي ګورئ، د سټوډیو کامره، ترایپاډ، همدارنګه په دغه سټوډیو کې استعمالیدونکی ټلیپرامټر، د دې سربیره د سټوډیو د کنټرول میز او دلته هم دغه کوچنی ترایپاډ تاسو ګورئ. د دې سربیره موږ په دغه سټوډیو کې تقریبا نسبتا ښه لایټینګ سیستم لرو او چوکۍ لرو او سکرین، د دې سربیره مایکونه. دا ټول هغه توکي دي چې د ارتباطاتو او ژورنالیزم پوهنځي محصلان د ټلویزیوني ژورنالیزم د عملي کارونو لپاره راځي او په همدغه سټوډیو کې د استادانو په لارښوونه باندې عملي کارونه کوي. درنو لیدونکو موږ د ټلویزیوني راپور وروستي ترکیبي عنصر ته رسېدلي یو، کوم ته چې سیکوینس ویل کیږي. راځئ چې د دې بیلګې هم وګورو. هیواد ساتنه غواړي، بیا رغون غواړي، لاس ته راوړې بارمران پالن غواړي. غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي، زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي. هیواد ساتنه غواړي، بیا رغون غواړي، لاس ته راوړې بارمران پالن غواړي. غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان نه دی پکار دی غم د هیواد. زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي، زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي. پرب توکل پکار دی چې خدای دشمن پاتې شو، بیا بلنګارې بریا نه برخمن پاتې شو. پرب توکل پکار دی چې خدای. درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور انلاین کورس 15 درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې مو د ټلویزیوني راپور د ترکیبي عناصرو بیلګې در وړاندې کړې. د اړوند درس لپاره له لاندې سرچینو یا هم مخزونو څخه استفاده شوې ده. که د اړوند درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.